امیرجان وحید احمدزی چې د کابل په پوهنتونونو کې محصلانو ته د ژورنالیزم درس ورکوي، په دې ساحه کې د غنو کتابونو، مقالو او لیکنو مؤلف او ژباړن دی. د فیچر لیکنې په برخه کې هم د 200 مخونو یو کتاب ژباړلی دی. دغه ژانر چې پخوا نه تدریس کېده اوس د لوړو زده کړو په نصاب کې شامل دی. له استاد وحید احمدزی سره مې د دې ژانر د ځانګړنو په باره کې مرکه کړې ده. دی په افغانستان کې د فیچر لیکنې په باب د معلوماتو د کمی په باره کې وایي. که څه هم په لرې هیوادونو راځي چې په دې ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع ډېره زیاته کارېدلې ده، هغوی تقریبا کافي برلاسۍ تجربه پکې لري، مګر په افغانستان کې دا موضوع نوې ده. تر دې مخکې زه پخپله ژورنالیزم یو زده کوونکی وم او اوس هم البته مطالعه پکې لرم. ما څه شی نه و لوستي د کوم افغان پوه یا د ژورنالیزم د استاد لیکنه، بل په فاکولټه کې ما 4 کاله پوهنځی ولوسته. ما ته سرمقاله راپېژندل شوې وه چې دا یو ادبي تحلیلي ژانر ده یا راپورتاژ او راپورټ ده، مګر فیچر لیکنې سره زه نه وم بلد. دغه اساس چې دا کتاب ما وژباړه. دغه کتاب ما هم ولوست او ډېر څه مې ځینې زده کړل. په دې کتاب کې دا ویل سوي دي چې د یو اخبار د کامیابۍ لپاره، د یوې ورځپاڼې د کامیابۍ لپاره فیچر ډېره لویه مرسته کولی سي. خو په افغانستان کې چې وینو، د افغانستان په مطبوعاتو کې دې شي ته توجه نه کېږي. شاید یو علت به دی چې اکثره افغان ژورنالیستانو سره بلد نه دي. د دې لپاره چې دوی بلد سي، تاسې په ډېرو لنډو الفاظو کې څه لارښودنه ورته کوئ؟ له دې ژانر سره د بلدېدلو لپاره خامخا یو څه مطالعه دوی ته پکار ده، د البته دغه ژانر په برخه کې. او بل د مطالعې لارې چې دوی کله بلدېږي، دوی بیا باید خپلې تجربې وکړي، خپل ځانونه وازموي، او د ځان ازمېلو لپاره ډېرې لارې دي. احمدزی صاحب، فرضاً دغه کتاب ورسره نشته له ژورنالیست سره، خو دی غواړي چې حتی دا وپېژني چې دغه لیکنه فیچر ده، دغه نه ده. په اخبار کې به یو فیچر وي، خو دی به پېژني نه، ځکه چې یو شی چې تدریس شوی نه وي مخکې، چې مخکې ورباندې لیکنې نه وي سوي، طبعا دی نابلده دی. ته داسې نقش ور وښیه چې فیچر دغسې لیکنه ده. فیچر سره له دې چې دا ژورنالیستیک ژانر ده، مګر له نورو ژورنالیستیکو ژانرونو توپیر لري. ځینې وایي چې فیچر چې د خبر دویم مخ ده، په دې معنی چې په همدې خبري موضوعاتو لیکل کېږي یا په ورځنیو موضوعاتو باندې فیچر لیکل کېږي. مګر توپیر یې په څه شي کې ده؟ توپیر یې په دې کې ده چې البته له ژورنالیستانو سره په پېژندلو کې مرسته کولی شي، چې غواړي له دې فیچر سره بلد شي وپېژني. خبر ژبه نیغه ده، وچه ده، مګر د فیچر ژبه چې ده دا ادبي ده. فیچر چې ده په دې کې راسي ځینې هایلایټس ولري، یا په خبر کې چې دي ترتیب مراعاتېږي، مثلا د پیښې ترتیب، یعنی تر ټولو مهمه خبره په سر کې راځي، او تر ټولو مهم حقایق یا ارقام یا مسایل چې وي هغه په خبر کې طبعا په سر کې راوړل کېږي. مګر په فیچر کې دغه ډول ترتیب ته پام نه کېږي. په فیچر کې کوښښ کېږي چې یو موضوع څنګه راوسپړي. ممکن په کیسه کې هم دغسې یو شی وي، مګر له کیسې سره هم هغه توپیر لري، ځکه په کیسه کې چې دي هلته مفاهیم خیالي وي، دلته واقعیت ده، مګر دلته یوازې ژبه د افسانې یا د کیسې ژبه ده. مګر حقایق چې دي دا د لیکوال هغه خیالي انګیرنې نه دي، دا هغه څه دي چې مثلا عیني واقعیت لري، موجود دي، او یوازې هغه لیکوال هغه ادبي رنګ ورکوي. احمدزی صاحب، یو خو تاسې وویل چې د خبر په نسبت د فیچر ژبه یو څه هنري و ادبي ده، بل مو ویل چې خبر خو یو خاص ترتیب لري، ډېر مهم ټکی ممکن په اوله جمله کې راسي، بیا معمولا چې هغه څومره خبره غیر مهمه کېږي هغومره اخیر ته راځي، دغسې یو بنیاد لري. خو فیچر داسې نه دی. د دې له خاطره چې خوند پکې پیدا سي یا سسپنس پکې پیدا سي، د لوستونکي دلچسپي پکې زیاته سي، ممکن لکه د داستان غوندې هغه د پیښې ترتیب پکې وروسته وړاندې سي. خو دغه د فیچر لیکنې کتاب چې تاسې ژباړلی دی، په دې کې ما یوه بله انتباه هم واخیسته چې په خبر کې لارښودنه جایزه نه ده. یوه پیښه ده، خبر لیکونکی ورباندې تبصره نشي کولی، دی صرف هغه پیښه بیانوي. خو په فیچر لیکنه کې فکر کوم چې لیکوال دا حق هم لري، د فیچر جوړونکی دا حق هم لري چې خپل لوستونکي ته ووایي چې نو داسې پیښه چې وسوه، له دې نه باید دا زده کړو، دا زده کړو، دا باید وکړو، دا باید ونه کړو. څنګه
دغه انتباه د ما صحیح ده؟ او دا بیخي سمه ده، ځکه دا په همدغه کتاب کې هم ده چې خبر چې دا یوازې د خبرولو په مفهوم د طالب پیښو نه خبروي، مګر فیچر چې دا د پوهولو او د ژغورلو یا خوندي کولو. مثلا ځینې مسایل دي، ځینې پیښې دي، هغه په داسې بڼه لیکل کېږي چې لوستونکي ترېنه د خوند تر څنګ په دې هم پوه شي چې مثلا که چیرې په دغه ډول حالاتو یا مسایلو سره مخ کېږي، دوی څنګه کولی شي ځانونه وساتي له دغه ډول ستونزو نه. نو همدغه هغه له خبر سره جوت توپیر شو. بل خبر 3 برخې لري چې البته په چاپي رسنیو کې چې سرلیک ده، بل هغه لیډ دی خبر ده یا پیلامه ده، او بل خبر هغه د خبر محتوی هغه باډي یا بدنه چې ورته وایي. مګر فیچر چې ده بیا ډېرې برخې لري، تر خبر نه تقریبا 6 برخې لري. مثلا همدغه سرلیک ده، د خچر لیډ یا پیلامه ده، همدغه رقم باډي یا بدنه ده، وروسته بیا پکې تصویرونه دي، بیا پکې هایلایټس دي چې دا څنګه کېږي. بل ځینې فرعي عنوانونه لري فیچر، ځینې مهم اړخونه په پیښو کې چې وي د هغوی د راسپړلو لپاره، د دې لپاره چې دا هغه خپلمنځي توپیر وشي، د دې لپاره ځینې فرعي عنوانونه ورکول کېږي د فیچر لپاره. نو همدغه توپیرونه دي چې په خبر کې چې دی خبر طبعا لنډ وي، فیچر چې تر خبره وګد وي. خو مضمون هم اوږد دی، له مضمون سره بنیادی فرقونه څه دي؟ مضمون د یو لیکوال هغه انګیرنې دي. بل مضمون کولی شي یو لیکوال د یو میز تر شا کینی، په خپل دفتر کې کینی، په یو خونه کې، په یو بڼ کې کینی او یو مضمون ولیکي. مګر فیچر په ناستې نه لیکل کېږي، د میز تر شا نه لیکل کېږي. فیچر پلټنه غواړي، مطالعه غواړي، څېړنه غواړي، له خلکو سره اړیکې ولیدنې مرکې غواړي، معلومات راټولول غواړي، او کوم معلومات چې په خپل فیچر لیکوال لري دا باید وی ګوري چې دا سم دي که ناسم دي. مضمون ممکنه څه عکس ضرورت ونه لري او په دې کې او بل د مضمون کې مثلا که ځینې مسایل یا ارقام راغلي وي هغه خیالي وي، مګر د فیچر ارقام خیالي څنګه؟ خیالي دا معنی چې مثلا یو لیکوال مثلا یو پیښه ده پیښه کېږي، مثلا کسان شمېر چې دی ښیي یا همدغسې ځینې نور مسایل، دا خپل هغه د لیکوال هغه خیال خپل برداشت وي که نه په مضمون کې له ځانه لیکي. احمد صاحب آیا د ما برداشت صحیح ده؟ فرضاً د مضمون لیکونکی لیکلی سي چې په افغانستان کې همدا اوس خدای نخواسته په زرګونو کسان په ایډز اخته دي، دا د نظر دی. لیکن د فیچر لیکونکی لکه د خبر لیکونکی باید یو مستنده خبره وکړي، دغه څه شاید منظور ده. او مضمون کې چې دا ټول د لیکوال هغه انګیرنې دي یا فکر دی یا خپل تخلیق ده، مګر فیچر لیکوال چې دا عمر آزاد نه ده، اته بیخي محدود ده، یعنی دا نشي کولی چې مسایلو کې خپل فکر مثلا ارقام زیات کی، خپل نظر پکې عمر جدي شامل کی. فیچر لیکوال یوازې دا شی کولی سي چې لیکنې ته د خوند د ورزیاتولو یا د ښکلا د پیدا کولو لپاره هغه ادبي خواږه ورزیات کړي، تلوسه پکې زیاته کړي، خلکو ته یې په زړه پورې کړي. مګر هغه قطعا دغسې انګیرنې نسي کولی چې مثلا په زرګونو یا په سلګونو کسان که چېرته دا مسله دوی کوي، دوی مجبوره دي له مسؤلو کسانو سره خبرې وکړي چې مثلا په دې اړه دغه ډول نظرونه موجود دي، آیا تاسو دا منئ که نه منئ، که منئ د کومو دلایلو پر بنسټ او که نه منئ ولې نه منئ. یعنی دا چون ژورنالیستیک ژانر د بشپړ او هغه چې دا مضمون چې دا یو ادبي ژانر ده، د بل توپیر ده. احمد صاحب د خبر په څه کې یو مشهوره خبره ده، وایي که چېرته پیشو راولاړه سي موږک وخوري، دا خبر نه دی ځکه چې دا عادي پیښه ده. خو که موږک راولاړ سي پیشو وخوري دا خبر دی. یعنی په خبر کې په هر حال یو استثنایی ماهیتی، یو څه چې روټین نه، یو څه چې عادي نه. خو فیچرونو په څه کې ویل کېږي چې د عادي مسایلو په څه کې هم لیکل کېدای سي. څنګه د خبر او د فیچر دغه فرق کولی سو کنه؟ او فیچر دا په هغه د نسبتا لږ ارزښت لرونکو خبري پیښو باندې لیکل کېدلی سي، مګر دا بیا په خپل د فیچر لیکوال کمال دی چې همدغه لږ ارزښت لرونکي خبري پیښې څنګه په زړه پورې کولی سي، مثلا په هغوی کې داسې اړخونه راوسپړي چې خلکو ته په زړه پورې وي. احمد صاحب فکر وکړه یو پارک دی، په دې پارک کې یوه ونه ده، یو چنار ولاړ دی، ډېر پخوانی چنار دی. فرضاً زه لیکوال یم، زه چې ماشوم وم هم دا چنار و، اوس هم شته. زما پلار هم وایي چې زه ماشوم وم دا چنار و. دغه چنار یو جالبه موضوع دی. طبعا خبر خو نه دی، چنار ولاړ دی نو، اما یو انساني دلچسپي پکې شته، د موږ عاطفه، د موږ ذوق له دې چنار سره دلچسپي لري. څه فکر کوې؟ خبر خو په دې نه لیکل کېږي چې دا چنار بیان کړم، او داستان خو هم په یو حساب ځکه نه دی چې دا چنار شته، نو واقعیت دی. آیا د فیچر لپاره که د دې چنار
یو قسم ماضي، یو قسم د ماشومتوب خاطرې، اوسني عکسونه یې، اوس څوک ورځي څوک نه ورځي، له سیوري استفاده کیږي نه کیږي، آیا په بارو څانګو کې اوس هم ځالي که نه. دغسې یو شی که لیکمه، آیا د فیچر نه باید استفاده وکم؟ او دا فیچر چې دا د موضوعاتو کړۍ یا دایره ډېره زیاته پراخه ده. یعنی چنار څه چې تر چنار په ډېرو کوچنیو مسایلو باندې لیکل کېږي، مګر دلته د فیچر لیکوال هغه مهارت پکار ده. فیچر لیکوال باید هغه تخلیقي وړتیا ولري چې دا مسایل راوسپړي. مثلا د همدغه چنار په اړه باید هغه لومړني معلومات راټول کړي، مثلا دا چنار څه وخت کرل سوی، چا کرلی ده، دلته اصلا په کومه موخه دا کرل سوی، څومره کلونه پې اوښتي دي، او دلته کېدای شي ځینې مشهورو کسانو لکه تاسو چې یادونه کړل د هغو خاطرې په دې چنار پورې تړلې وي، یا کېدای شي ځینې نور مسایل وي، کېدای شي تر دې چنار لاندې یو مهال د ځینو ولسونو یا د ځینو خلکو ډېرې مهمې شخړې تر لاندې اوارې سوي وي او جرګې سوي وي، یا دغسې ځینې نور مهم مسایل چې تر دغه چنار پورې تړلې وي. ممکن یو عاشق خپل نوم ورباندې لیکلی او ممکن دغسې مسایل وي، یا ممکن چنار وڅېړي، چنار د کرنې له کارپوهانو سره وڅېړي چې چنار مثلا څه ګټه لري، مونږ ته مثلا د هوا پاکوالي کې رول څومره ده، یا نورې کومې هغه مسایل چې خلکو ته روښانه دي. البته که دا یو ځای همغه سولېدلي معلومات راوړي، دا طبعا که فیچر وي خو مګر خلکو ته په زړه پورې فیچر نه ده، مګر همدغه لیکوال څوک چې غواړي په دې اړه لیکنې وکړي، دا باید د همدغه چنار په اړه هغه اړخونه چې خلکو ته په زړه پورې وي، ورته معلوم هم نه وي تر اوسه، او کله چې لولي خوند ځینې واخلي، دغسې اړخونه پکې راوسپړي. احمدزی صاحب، ځینې خلک د افغانستان په مطبوعاتو نیوکه کوي چې دوی صرف خبرونه راخلي. البته که جنگ نو جنگ خو خبر دی، خو دوی ممکن وای صرف همدا د جنگونو خبرونه راواخلي، ځکه چې اعداد او ارقام په اسانه پیدا کیږي او کوم نور ډیر زحمت نه غواړي. خو ژوند تر خبرونو ډیر وسیع دی. دوی اعتراض کوي چې دلته ډیر دلچسپ شیان نشته په افغاني مطبوعاتو کې چې خلکو ته هم ژوند ورزده کی او هم خوند ځنې واخلي. ژوند ته ډیر وسیع دی. څه فکر کوي که فیچر لیکنې ته توجه ډېره سي په افغاني مطبوعاتو کې، دا به د ژوند له لارښوونې سره، د کلچر له غنا سره او د مطبوعاتو له غوړېدو سره واقعا ډېره مرسته وکړي؟ او طبعا چې دا به د ژورنالیزم په غوړېدا کې او د خلکو په بوختولو کې، بل دا چې ژورنالیزم به یو ډول ولس ته ورننوځي، ولس شموله به شي، یوازې له جنګونو له خبرونو له دې مسایلو به راوځي. مثلا دا اوس که په اطراف کې تاسو یو چا نه پوښتنه وکړي چې په خبرونو کې څه شی و، که کومه شپه د جنګونو یا د مرګونو په اړه څه شی نه وي اورېدلي، درته وایي څه شی نه، ځکه چې ده په کلونو همدغه اورېدلي دي. زمونږ ژورنالیستان یا خبریالان چې دي یوازې د جنګونو یا د مرګونو په خبرونو پسې سوي دي، او خلک فکر کوي چې همدغه یوازې همدغه خبر د نور خبر نه دي. یو بدبختي چې مونږ لرو هغه دا ده چې مونږ ډېر زیات لټ خلک یو، او خبر چې دا په اصطلاح هغه تیار خواړه دي، مثلا پیښې کېږي ورځي هلته خلک غږوي او شاید خپله ګوري راځي، دا په حقیقت کې ستا خبره تیار خواړه دي او بس. او نو دا همغه په لټي باندې دلالت کوي چې مونږ یو څه نارسمن یو، مونږ هغه خپل مسلک سره د کار تر بریده مینه نه لرو که نه، یو ډول د مجبوریت په اساس مخ ته بیایو، مګر هغه کاري مینه ډېره زیاته مهمه ده. مثلا دغه کتاب چې ما ژباړه په دې کې د ریاض بټالوي په نوم یو څوک و، هغه په ریلوې باندې یو بورډ لګېدلی ده د ایمرجنسي ګیټ په نامه سره. نو هغه وایي چې زه کله لاړم غوښتل مې په دې باندې فیچر ولیکم، 18 ځله وایي زه بندي سوم او 18 ځله بېرته په ضمانت خلاص سوم، او همدغه د ریلوې کسان چې دي دوی دی نیولي. وګورئ له بعده مرغه یو افغان ژورنالیست له خپل مسلک سره دومره مینه نه لري یا دومره سخته نه ګالي، حتی یو ځل دوه ځله چا توندې خبرې ورته وکړي نور بیخي په هغه لورې نه ورځي. بل کړاو باید یو لیکوال یا ژورنالیست وګوري. مثلا دلته د یو امریکایي لیکوال نظر دی فیچر لیکلو په اړه، هغه وایي چې تر ټولو مهم شی دا ده د فیچر لیکوال لپاره تر ټولو کامیابه تجربه ده چې شیان په خپله تجربه کوي. مثلا غواړي چې د ډریورۍ په اړه یو فیچر ولیکي، خپله ډریوري وکړي، یا د هوټل په اړه یو فیچر لیکي، لاړ شي هوټل کې 3 ورځې شاګردي وکړي تر څو ټول مسایل درته روښانه شي. احمدزی صاحب، په دې کتاب کې د فیچر لیکنې په کتاب کې ځینې مثالونه هم شته د فیچرونو. فرضاً یو فیچر دی د یوې نجلۍ په باره کې، د دې نجلۍ پلار بندي کېږي په یو بل مملکت کې، جنګي قیدي دی، بیا دا نجلۍ په پلار پسې زړه اچوي او بیخي مرګ حاله کېږي، بیا یې کورنۍ هڅه کوي بیا هغه بل مملکت چې دی د نجلۍ پلار راخوشي کوي، خو مخکې تر دې چې دغه پلار کور ته راسي نجلۍ مرګ رسېږي، وفاتي شي. په دې باندې یو فیچر دی، یو مثال ورکړی سوی دی. دا چې زه دلته وینم
ممکن اویا اتیا کلمې یو لس 12 جملې دي. فیچر ډېر لنډېدی هم سي او دا یو ډول خبري فیچر ده او خبري فیچرونه طبعا تر نور فیچرونو مثلا فیچرونه ګڼ ډولونه مثلا خبري لنډي او خبري لنډ وي لکه څنګه چې خبر لنډ هم داسې خبري فیچر لنډ وي. مثلا ساينسي فیچرونه بیا تر دې اوږده وي یا شخصي فیچرونه چې د چا په ژوند لیکل کیږي یا سیاسي فیچرونه یا د بیانیه یا تشریحي فیچرونه مثلا ځینې موضوعات د غوړ خلکو ته روښانه کې هغه بیا اوږده وي. احمد زاید صاحب په دا داسې شروع کیږي دغه فیچر د دې انجلۍ هغې خپل تنکی ځان د پلار خوشي کېدو ته نصرانه کړ. پلار پلار نارې وهلې د هغې دې نارو زړونه ولړزول سینې یې وڅیرلې د تیږو زړونو ویلې شول. بالاخره د هغې د پلار د خوشي کېدو وخت راورسېد. دا خو د هند براعظمګي د فیچرونو یو بیلګه وه. دا یې شروع وه. البته څه فکر کوې په اصطلاح شاعري پکې ډېره نه وه، عاطفي جنبه پکې ډېره نه وله. یعنې زه فکر کوم په یو ښه خبري فیچر کې هم که مطلب ډېري، که حرکت ډېري، که واقعه ډېره وي هغه به بهتره وي. دلته چې مثالونه ورکړي دي اکثره ډېر زیات دې قسم له قوي عاطفې ډک نثر ده. په دې کې تاسې څه ویل غواړئ؟ ولا دلته مسله ده غضنفر څه دا موضوع چې د دردونکې موضوع ده. نو دلته لیکوالم لوستونکي دې ته هڅولي دي چې د نجلۍ سره یو ډول خواخوږي وښيي، د هغې په هغه حال ورحمېږي. مګر دغه د پیلامې یا لیډ برخه د فیچر ده. دا موږ بېلابېل ډولونه راوړلی شو. کېدای شي د پوښتنې په ډول وي، کېدای شي بیانیه وي، کېدای شي دغسې هغه عاطفي اړخ پکې قوي وي. دا هغه د لیکوال په سبک پورې بیا اړه لري چې دا څنګه راوړي. د افغانستان په مطبوعاتو کې دغسې یو حالت ویني چې دغه ژانر ورځ په ورځ غوړېږي. دغسې یو څه ویني که نه څه تبصره کوي چې د فیچر لیکنې آینده څنګه ده په دې وطن کې؟ ولا اوس یو څه هغه شوي دي. دا موضوع په د پوهنتون په نصاب کې شامل شوی ده. ډېره ښه خبره ده. فیچر لیکنه موضوع په پوهنتون کې شامل شوی ده. هغوی د یو مضمون په توګه هغوی لولي، نو دا له هغوی سره مرسته کوي. بل ځینې څرکونه یې لګېدلي دي. مثلا پژواک څېره، پژواک خبري اژانس، هغوی ځینې فیچرونه لیکلي. مګر دا چې څومره بریالي دي یا نه دي بریالي طبعا دا نوې تجربې دي که نه، یعنې دا ښه ګام ده. باختر اژانس په دا کار نه کوو، خو دا نوي اژانسونه کوي. پژواک خبري اژانس دا کار کړی. بل په ځینو شخصي ویبلاګونو کې معلوم دي. مثلا د نجیب امیر په ویبلاګ کې ځینې فیچرونه شته ده. دغه ډول ځینې هغه انفرادي څرکونه لګېدلي دي. مګر که چېرته په پوهنتونونو کې یا په هغو د زده کړو په هغو مرکزونو کې چې هلته خبریالان روزل کېږي دغه شي ته پام وشي نو اغېز به هم تر ډېر زیات وي، کار به هم پوخ وي. ښاغلی وحید احمدزی ډېره مننه.